د نن ورځې لاند مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. ولسمشر غني له سیاستوالو سره پر سوله خبرې پیل کړې دي. ولسمشر غني له افغان سیاسونو سره د سولې د نوو پرمختګونو په تړاو خپلې غونډې پیل کړې دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني تېره ورځ ناوخته په ارګ کې د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې پر نوو پرمختګونو اړوند مسایلو خبرې کړې دي. ایران کې زنداني 306 افغانان تر خوشي کېدو وروسته هیواد ته راستانه کړای شوي دي. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د زندانیانو د انتقال د هوکړې پر بنسټ د ایران په زندانونو کې بندي 306 افغان زندانیان خوشي شوي او تېره ورځ هیواد کابل ته راورسېدي. امریکا پاکستان نشي کولای له ترکیې جنگي چورلکې وپیري. امریکا پاکستان ته د هغو 13 جنگي چورلکو د پیرلو اجازه نه ده ورکړې چې په ترکیه کې جوړې شوي دي. د بلومبرګ ورځپاڼې د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کلین له قوله ویلي چې امریکا پر پاکستان فشارونه ډېر کړي څو له ترکیې څخه جنگي چورلکې وانخلي. ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 10 ملکي کسان وژل شوي دي. د دوی په خبره عملیات د خوږیاړي ولسوالۍ د ټیټنګ سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا پر هغه کور چې دیني مدرسه پکې وه شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوي کې څو حافظان او د مدرسې استادان شامل وو. خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د ترکیې له استازي سره کتلي دي. امریکا او ترکیې په استانبول کې د جوړېدونکو کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په دوحه کې د ترکیې د سفارت مرستیال له زلمي خلیلزاد سره کتلي دي او د سولې اړوند پر مهمو مسایلو بحث کړی دی. عمران خان افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي. عمران خان تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د لیدنې پر مهال یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي حل لاره روان بهیر ملاتړ کوي او په دوی باور دی چې دغه جګړه یوازې د خبرو او مذاکراتو له لارې ختمېدلی شي. روسیه د افغان جګړې د ختمېدو لپاره مو د مسکو غونډه رابللې ده. روسیه وایي د روانې میاشتې په 13مه د افغان سولې په اړه غونډه جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاوا ویلي له دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم شي، جګړه ختمه شي، دواړه لوري په خپلو کې شته ستونزې حل کړي. طالبانو د فاریاب المار ولسوالۍ ونیوله. د فاریاب ولایتي شورا رئیس طاهر رحماني وایي چې نن غرمه مهال المار ولسوالۍ طالبان ونیوله. د رحماني په خبره هلته شاوخوا 80 سرتیري کلاباندو چې نن سهار د قومي مشرانو په منځګړیتوب له ولسوالۍ وتلي او دغه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کورنیو چارو وزیر د کابل جلال آباد لویه لاره کې له موټر چلوونکو د غیر قانوني شوکو د مخنیوي امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د یادې لویې لارې له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. زابل کې د توري بند د جوړولو کارونه پیل شول. د یاد بند په جوړېدو سره به د زابل ښار ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې شي. توري بند به 870 هکټاره ځمکه خړوبوي. 40,000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي او د زابل ولایت په اقتصاد او کرنه کې خورا ګټور ثابت شي. د کندهار په سپین بولدک کې یو ځل بیا خلکو پر ډیورن فرضي کرښې د اغزن تار غځولو مخنیوی وکړ. پاکستاني ځواکونو نن یو ځل بیا هڅه وکړه چې د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان عثماني، عبدالله کنډک، ملیزو او شیرزو کلي کې په ساحه کې اغزن تار وغځوي، خو د خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پاکستاني ځواکونو د سلګونو ځواکونو زغروال ګاډو او سکواټرو سره راغلي وو او اغزن تار یې غځاوه چې دوی یې مخه ونیوله. وروسته امنیتي ځواکونو هم سیمې ته تللي، پاکستاني ځواکونو کار درولی او دواړه لوري او یو بل ته په ماشه ناست دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.